السلام علیکم. زه خبرې کوم د شګې امتحان نه. زما نوم دی سنان. مونږ راغلي د 400 میلې د کنه سر دریاب ته. دلته مونږ بالوګان لګولي دي. 700 پورې شته، 600 پورې شته، 800 پورې شته. پروګرام دی او دې خو راغلو سر دریاب ته. نن د اختر درېیمه ورځ ده او دلته کې دا ویډیوګر ملګرو شروع کړي دي او دا ځای مشهور چې چکر لپاره فیملي پارټیانو لپاره فیملي خلک راځي دلته او ملګري خلک راځي ټور لپاره او ډېر ښکلی انجوایمنټ ځای دی او ماشاءالله پښتانه د دې مزه واسطه کښتۍ مشتې دي را چلیږي او مختلف حرکت مرکزي کېدلي دي او د آسونو مقابلې دي. یاد دی موږ دلته چکر له راغلي وو. ملګري ګورئ تاسو، څوک د سوات نه، څوک د یو ځای نه، څوک د بل ځای نه. دا رنګینۍ دي، د اختر خوشحالۍ دي. دا ګورئ دا ټول خلک راغلي دي دې چکر له دې لپاره چې زړه تسلي میلو شي، سکون میلو شي. دا زمونږ دا خواهش دی چې ښه ښایسته میان ورکوو، ښه ښایسته د میلمه خدمت کوو. چې هر رنګه حالات راځي، پیپسي میلاویږي، د بنانو ځای میلاویږي، هر یو شی پر امن باندې خرڅوو. کیلو په 350 باندې ورکوو او بس خرڅوو یې. علیکم، څنګه چل دی؟ خیر دی ملګرو. نن د اختر درېیمه ورځ ده، موږ راغلي یو سر دریاب ته او ډېره مزه کوي. د سر دریاب کې یو خو ډېره غټه مزه کوي. اختر درېیمه ورځ ده، دا عید الفطر دی او درېیمه ورځ یې ده او ډېره غټه مزه کوي. مینوالو دا اوس سر دریاب چېرته چې د بېلابېلو سیمو نه خلک راغلي وو. که یو پله خلکو د سر دریاب په کښتو کې د څونه خوندونه واخیستل، نو بل پله د مختلفو خوراکونو هم مزې د خلکو واخیستلې. زنانه هم راغلي دي په ګڼ شمېر، ماشومان هم راغلي دي، مشران هم راغلي دي او ځوانان هم راغلي دي. او نن د اختر دلته په 400 کې درېیمه ورځ ده، یعنې کې اخرنۍ ورځ ده او ماشومان چې دي په بھرپور طریقې سره د اختر نه خوندونه اخلي. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه ابراهیم افشار له ورکړې اجازه د لوی الله پامان.